د مصر د الازهر پوهنتون شیخ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځینه او پر لوړو زده کړو د بندیزونو پر پریکړې خواشیني ښودلې. په سلامونه مهر کلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. افغانستان کې له لوړو زده کړو د ښځینه زده کوونکو منع کولو ته غبرګونونه تر اوسه د پوهنتون شپېتو استادانو استعفا کړې. د مصر د الازهر پوهنتون شیخ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځینه او پر لوړو زده کړو د بندیزونو پر پریکړې خواشیني ښودلې. جیو سازمان په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د حکومت چلند ښایي د بشر ضد جنایت وګڼل شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي پوهنتونونو کې د طالبانو د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات نه پلي کېدل. ښاغلي ندیم د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیرته د پرانیستو کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. کابل او تخار کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو بنسټونو پر ضد لاریون وشه. کابل پلانوالي وایي طالبانو یې مخه نیولې او وهلي ټکولي دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.